اتباع د شهواتو، اتباع د خواهشاتو او د نفس د خواهشاتو پسې ډېر تک به انتها ډېر سخت عواقب لري. تر ټولو لوی او خطرناک عاقبت چې موږ تاسو ذکر کولی شو هغه دا دی چې انسان ته د زړه مرض پیدا کیږي. او د قرآن کریم نه دا معلومیږي چې د زړه مرضونه دوه قسمه دي. یو د زړه هغه مرض دی چې د شک او د شبهې مرض دی، چې دا په منافقانو کې دی، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. او دویم قسم مرض د زړه زما عزتمندو هغه د شهوت مرض دی. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته خطاب کوي، یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته الله عز وجل وایي چې اے د پیغمبر بیبیانو تاسو د نورو ښځو په شان ته نه یې، که تاسو تقوا لرئ نو تاسو به خبرې نه جوئئ. مبادا چې د هغه انسان د هغه خلکو په زړه کې چې مرض دی د هغوی تاسو ته تمه پیدا نه شي. علما فرمایي چې دلته د مرضي انسان نه مراد هغه انسان دی چې هغه د شهواتو مریض دی، هغه د شهواتو اسیر دی، هغه د زنا او د بدکارۍ او د فاحشې خواهشمند انسان دی. زما عزتمندو د دې آیت کریمه نه دا معلومیږي چې کوم انسان د شهواتو اتباع کوي، خواهشاتو پسې لګیږي، نو په هغه کې به لوی نقصان دا پیدا کیږي چې دته به د زړه مرض لګیږي. دویم زما عزتمندو د انساني شهواتو او د خواهشاتو اتباع او په دې پسې ډېر ګرځېدل د دې نقصان دا دی چې دا انسان د حق نه ګمراهۍ ته اړوي، دا انسان بېدینۍ ته اړوي، دا انسان د حق لارې نه منع کوي. زما عزتمندو قرآن کریم په ډېر تفصیل سره او نبوي احادیثو کې هم او په تاریخي روایاتو کې هم د انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات قصص و واقعات د پندو د نصیحت دپاره ذکر کوي. یو په دغه واقعاتو کې چې قرآن کریم هم ذکر کړی هغه د لوط علیه السلام د قوم واقعه الله ذکر کړی چې هغه په یو ډېر مردار بیکاره مرض کې اخته و. او زما عزتمندو قرآن کریم د هغوی یادونه کړې چې فرشتې الله عز وجل هغوی ته ولېږلې د عذاب دپاره او هغه د ښایسته انسانانو په شکل کې ورغلي و، لیکن د خلکو هغه وخت هم عبرت وانخیسته. قرآن کریم هلته تذکره کوي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. الله عز وجل لوط علیه السلام ته وفرمیل چې دا قوم دا په نشه کې دی، دا پریشانه دی، حیرانه دی، در پدره دی. زما عزتمندو علما فرمایي چې د خواهشاتو نشه دا د شرابو د نشې نه او د نورو مخدره موادو د نشې نه هم ډېره زیاته خطرناکه ده. ځکه د شرابو نشه دا شاید یو ساعت په انسان کې پاتې شي، دا شاید یو ورځ په انسان کې پاتې شي، دا شاید د یوې مودې دپاره په انسان کې پاتې شي. اما د شهوت نشه او د محبت نشه دا دائمی په انسان کې او آن کله کله انسان لیونتوب او جنون ته رسي. زما عزتمندو دریم لوی نقصان او بد انجام هغه د شهوت دا دی چې انسان کفر ته رسي، دا انسان بېدینه کوي، دا انسان د ښایسته عقیدې نه محروموي، دا انسان د اسلام نه محروموي، دا انسان د توحید نه محروموي. د قرآن کریم د سوره حشر د دغو آیتونو لاندې کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. ډېرو محدثینو یو اسرائیلي حکایت نقل کړی دی چې د هغې واقعې نه دا معلومیږي چې شهوت پرستی او خواهش پرستی دا د انسان دپاره څومره مضره تمامېدلی شي. په بني اسرائیلو کې یو انسانو چې الله عز وجل هغه ته کمال ورکړی، هغه به دمونه کول او هغې سره به خلک جوړېدل، خصوصا هغه خلک چې په هغوی باندې لیونتوب و یا به یا پیریان ورباندې نو ده به چې دم کړه نو دا به هغه سره جوړېدل. یوه زنانه ورته راوستلی شوه، ډېره حسینه او جمیله او ښایسته وه د ورونو له خوا نه، او هغه شیطان بس دې انسان ته وسوسه ور وګرځوله
او دا انسان په دې کې مبتلا ک ورون ته و چې د دې علاج لک طویل له دا به یو څه زمانه ما سره هغه د ځان سره پریښوده او بیا د هغې سره زنا وکړه بیا وډر شو هغه یې ووژله لکه حمل یې اخیسته و د هغې نه بیا اوږده او تفصیلي واقعه د علماو نه تاسو بار بار اورئ ورونه خبر شو بالاخره سړی باندې بادشاه خبر شو دا ونیول شو او دی بیا په دار کړی شو چې کله د پانسۍ دار ته خته نو دلته شیطان ورته راغی او ورته چې دې حالت ته ما رسولی اوس دې زه خلاصولی شم که یو عمل وکړي وایي څه وایي هغه عمل لا دی چې ما ته سجده وکړه هغه دی چې سجده یې وکړه او کفر ته یې ورسو او بې ایمان او بې دینه د دنیا نه لاړ زما عزتمندو معلومیږي دا چې شهوت پرستي خواهش پرستی انسان دومره حتی تاوان ورسولی شي انسان د ایمان نه هم خلاصولی شي زما عزتمندو بل لوی نقصان د خواهش پرستی دا دی چې دا د انسان او د بنده په منځ کې فاصله پیدا کوي دا د انسان او د بنده په منځ کې لرېوالی پیدا کوي دا د انسان نه د الله ولایت اخلي د الله دوستي اخلي کله چې انسان په خواهش پرستی باندې اخته شو زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی بیا د دې انسان سره مینه او محبت نه کوي زما عزتمندو پنځم لوی نقصان دا دی چې کوم انسان په شهوت پرستی او خواهش پرستی کې اخته شو دا انسان الله عز وجل د عباداتو نه محروموي دته الله د ذکر توفیق نه ورکوي دته الله د عباداتو توفیق نه ورکوي دته الله سبحانه وتعالی د منځه توفیق نه ورکوي شپږم لوی نقصان دا دی زما عزتمندو شهوت پرست انسان خواهش پرست انسان دا همیشه دپاره په بدبختۍ کې وي او په حسرت کې د کله هم خواهش نه پوره کېږي حسرت یې نه پوره کېږي ټول عمر دپاره به دی د زړه مریضي او زما عزتمندو علماو اووم نقصان دا بیان کړی چې د خواهش پرستۍ او د شهوت پرستۍ نقصان دا دی چې انسان ته به د مرګ په وخت کې دا ډېر بد معلومیږي کوم انسان چې د معدې مریضي او هر هغه خوراک چې دا انسان کوي چې هغه د معدې ته تاوان رسي ضرر رسي زما عزتمندو هغه انسان د هغه خوراکونو هغه بدوالی هغه اثرات دا په خپله خوله کې محسوسوي دارنګه چې کله د انسان خوند کله چې د انسان ژوند ختم شي انسان ته مرګ راشي فرشته د مرګ راشي او د ده نه د روح اخلي د دنیا ټول هغه مردارۍ او هغه شهوت پرستي او خواهش پرستي چې ده کړې ده د هغې بدبویي د هغې هغه بد خوندونه دا به د سکرات الموت په وخت کې محسوسوي او زما عزتمندو انسان دپاره لوی نقصان پکې دا دی چې دی په آخرت کې هم او په برزخ کې هم د ډېرو زیاتو تاوانونو سره مخ کېږي او د عذابونو سره مخ کېږي